الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت سلسله د الله سبحانه وتعالى په توفیق او داغه پر رحم او کرم سره روانه و، او په دې کې منګه د غزوه حنین په باره کې با شروع کړو. غزوه حنین هغه تاریخي غزا چې هغې ته غزوه اوطاس هم ویل کېږي او غزوه هوازن. د هغې وجه بیان شوې وه چې د دې څه سبب و. بیا دا خبره بیان شوې وه چې په څه طریقه باندې 100,000 کافران راجمع شو، او دغه شان په څه طریقه باندې مسلمانان ووتو د مکې نه، او د هغوی 12,000 لښکرو په لاره باندې څه واقعې راپېښې شوې وې، د هغې تذکره شوې وه. او دغه شان کله چې مشرکانو حمله وکړه او د هغه حملې د لاسه مسلمانان ګډوډ شو، نو د دې خبرې مخه تفصیلي بحث شوی و. اخرنۍ خبره موږ دا بیان کړې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشرکانو طرف ته ورمخکې شو او دی وویل زه پیغمبر یمه، دا دروغ نه دي، او زه زوی د عبدالمطلب یمه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه قچر نه او د هغه سورلۍ نه راکوشو په کوم باندې چې سورو، او د مسلمانانو دپاره د فتح او د مرستې دعاګانې د الله سبحانه وتعالی نه وغوښتې. تیزو پورې خبره شوې وه. په دغه ټیم کې یو بله واقعه راپېښه شوې وه، او هغه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په دې لښکر کې موږ دا خبره کړې وه چې 10,000 خو هغه زاړه کسان دي کوم چې د مدینې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره راغلي دي، او 2,000 څوک دي؟ 2,000 هغه دي مکې والا چې هغه نوي مسلمانان شوي دي. نو په هغو کې اکثرو زړه ته لا ایمان نه و کو شوی، او نه د ایمان په مسلو باندې دومره جوور پوهېدو. په دغه کسانو کې دا کوم چې نوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وتي وو چې هغوی ته الطلقا ویل کېږي. الطلقا ته به دې وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه آزاد کړي وو، او دی ویلي وو چې زه په تاسو باندې څه حرج نشته او زه تاسو ته څه نه وایم. په دوی کې یو کس و شیبه ابن عثمان ابن ابي طلحه. شیبه ابن عثمان، د دې شیبه پلار چې دی هغه په جنگ احد کې د احد په غزا کې د مسلمانانو په لاس باندې مردار شوی، چې هغه د عثمان ابن ابي طلحه. نو ده دا وی زه به د خپل پلار بدل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اخلم. زه به د خپل پلار بدل هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اخلم. یو روایت کې داسې راځي وی دی حنین ته ووتو د مکې والا سره و، خو اصل کې دې دپاره وتلی وهو یرید ان یصیب من رسول الله صلی الله علیه وسلم غرة فیثأر منه. اراده دا و چې زه به په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په هغه ټیم کې حمله کوم چې کله هغه په غفلت کې توجه یې نه وي زما طرف ته، نه زه به اچانک حمله کوم. او دا به هم وي د شیبه به دا خبره کوله وی لو لم يبق من العرب والعجم احد الا اتبع محمدا ما اتبعته ابدا. وی که ټول عرب او عجم په دې پیغمبر پسې روان شي او تابعداري کوي، نو زه بیا هم تابعداري نه کوم. نو دی چې کله راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اچانک حمله کوله، د ښی طرف نه راغی. چې د ښی طرف نه راغی نو هلته عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنه ولاړو. نو ده په زړه کې دا وي چې دا خو یې تره دی او دی د خپل وراره له دوکه نه ورکوي. نو دا غځي نه واوړېدو، وی د ګس طرف نه به حمله وکړم. ګس طرف ته چې راغی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ګس طرف باندې ابو سفیان ابن الحارث رضی الله عنه ولاړو. دا د اسلام واقعا موږ د نږدې درسونو کې ذکر کړی و.
چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی کېدو، نو ده وی چې ابن عمه، دا خو د تره زوی دی او دیم پیغمبر له دوکه نه ورکوي، بس وی د شانه پې حمله وکړمه. کله چې اراده وکړه چې د شانه پې حمله وکړي او دا توره اوچته کړې وه، روایت کې راځي اذ رفع له شواظ من نار کالبرق، د چې څنګه دا توره اوچته کړه نو एकदम د اور یو لمبه راله، داسې لمبه راله کالبرق، لکه د اسمان د برېښنا چې، او کاد ان یحرقه، نږدې و چې دی سېزلی وي. د خپل لاسونه به د خپلو سترګو کېښود او په شا لاړ. نو شیبه وایي ما ته پته ولګېده چې دا پیغمبر چې دی د ده نه دا خلک منع کړی شوي دي، د ده حفاظت شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې شاته وکتو ده ته او دی روان و، نو ورته وایي یا شیبو یا شیبو دنو مني، ای شیبه ای شیبه دی خو راشه نږدې راشه. چې کله پسې دی نږدې ورغی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده په دې سینه لاس راښکود او دی وی اللهم اذهب عنه شیطان، یا الله دنه د شیطان بوزه. نو شیبه په خپله دا خبره کوي، وی ما چې د دې دعا نه بعد سترګې اوچتې کړې او پیغمبر ته مې وکتو، لهو احب الی من سمعي وبصري ونفسي. نو بیا مې د پیغمبر سره دومره محبت پیدا شو چې هغه بیا ما ته د خپل ځان نه، د خپلو غوږونو نه، د خپلو سترګو نه، د خپل نفس نه راتم خوږ. واذهب الله ما كان فيا، او زما په زړه کې چې کومې خبرې پرتې وي هغه الله ختمې کړې. او بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لاړ شه قاتل الکفار، د کفارو سره جنګ کوه. نو شیبه وی زه لاړم او توره مې راغستې وه، جنګ مې کو او زما دا خوښه و چې د پیغمبر حفاظت وکړم، اگر که پکې زه مړ شم. وی او ګوره سبحان الله ایمان یې داسې زړه ته کوشو د پیغمبر په دې دعا سره او د لاس راښکودو دا برکت. وی چې لو لقیت تلک الساعه ابي لو كان حيا لاوقعت به السيف، که پلار مې ژوندی وی او دغه ټیم کې مخې له راغلی نو هغه مې پرې توره وه. نو ګوره دی راغلی د پلار د بدل دپاره دی، خو ایمان یې زړه ته داسې کوشو وسوی که پلار مې چېرته ژوندی وی او د کافرانو په صف کې ولاړ وی نو ما وجو، ما مړ کو. بیا چې کله مشرکانو الله شکست ورکو وروسته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل معسکر ته راغی واپس او خپلې خیمې ته ننوتو، نو دا شیبه په سیم راغی. زړه کېدو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ ته ډېر ډېر وګورم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ولید ورته وی یا شیب الذي اراد بك الله خيرا مما اردت بنفسك، ای شیبه الله چې ستا دپاره څه غوښتلي دي دا د هغه څه نه غوره و څه چې تا د ځان دپاره غوښتلی و. یعنې هغه شرک چې ته پکې پروت وي د هغې نه دا اسلام غوره دی چې الله ستا دپاره غوښتلی او تا ته یې در نصیب کو. بیا ورته شیبه خپل ټولې خبرې وکړې چې زما په زړه کې دا وه چې زه به د پلار بدل اخلم او زه به په تا باندې حمله کوم. دا ټولې خبرې ورته وکړې او بیا ورته ووایي چې زه اوس ګوایي کوم د زړه د کومې نه چې د عبادت حقدار نشتی مګر یو الله او ته د الله رښتینی پیغمبر یې. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي استغفر لی یا رسول الله، زما دپاره بخښنه وغواړه د الله نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي غفر الله لک، الله دې تا وبخي، الله دې ستا ګناهونه تا ته معاف کړي. دا یو واقعه دغه ټیم کې راپېښه شوې وه. موږ خو په اوله کې دا ویلو په تېر شوي درس کې چې مسلمانان ډېر ګډوډ شوي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې د شمار یو څو کسان پاتې شوي، ځکه چې هغوی حمله دومره خطرناکه وکړه چې د هغې تفصیل ما بیان کړی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل تره ته آواز وکړو او عباس رضی الله عنه ته، او عباس رضی الله عنه باره کې راځي چې کان رجلا صیتا، هغه داسې سړی چې د آواز یې ډېر اوچت و، ډېر تیز آواز یې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی یا عباس نادي اصحاب السمره،
هغه ونې والا ته آواز وکړه. ونې والا څوک دي؟ بیعة الرضوان والا. بارک الله فیک. هغه کسانو ته آواز وکړه چې د ونې لاندې ما سره بیعت په مرګ باندې کړی، هغه کسانو ته آواز وکړه. نو بیا آواز یې وکړو هغه یا للمهاجرین یا للانصار، اے مهاجرینو اے انصار، راشئ راشئ. پیغمبر درته آواز کوي. وی کله چې مسلمانانو دا آواز واورېدو چې یاره پیغمبر موږ ته آواز کوي، هغه ګډوډ شوي غریبان، په یو طرف تللي په بل طرف تللي. ډېره سخته حمله پې کافرانو کړې وه، ډېره سخته حمله. اوس که څوک دا ووایي، خصوصا هغه خلک چې صحابه کرامو په باره کې د هغوی په زړونو کې بغض پروت وي چې دا څنګه صحابه کرامو دوی چې د جنګ کې ګډوډ شو او دوی وتښتېدو، دوی اخوا شو دوی دېخوا شو. نو دې خو ډېر جوابات دي، خو یو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې ما ورته به پښتو قالینونو باندې ناست یو، پنکه او ایسي راته لګېدلی او قیصه اورو. دا چې په هغه موقع باندې یو 100,000 کسان د باندې په یو ځای حمله وکړي او ته ورته تیار نه، یعنې ذهن کې دا نه چې حمله به داسې کوي. د دې نه بیا د الله نه بعد دغه خلک ښه خبره دي په چا چې دا قیصه راغلې ده. او الله دې کوي چې ستا دغه اوچتو خلکو سره په جنت کې یو ځای شو، جنت کې دې تپوس وکړو چې د څه حالات وبیانې کوي. دا دلته سړی به پوس قالي ناسي. مونږ هغه بار بار زه دا خبره کوم، مونږ دا 5 وخته مونځ په ټیم نشو کولی او دا قیسې شروع کړي. یاره دا صحابه کرام چې څنګه ګډوډ شو، دا چې ولې ګډوډ شو یاره؟ نو دا څنګه دوی اخوا لاړو او څنګه دې اخوا لاړو؟ مړه کېره. دا ته وګوره خبرو ته دې وګوره. ډېر سخت حالات لکه ګوره د غزوه احزاب چې هغې ته غزوه خندق هم ویلی کېږي، او د کافران د هر طرف رالو که نه، څومره سخت حالات. دا سختې دې صحابه کرامو تېرې کړي، د هغو ته ښه خبر وو چې دا څنګه سختې. رب العالمین د هغه سختې هغه وصف بیان کړی دی چې هغه سخته څنګه وه. هسې دا به څومره سخته وه. الله څه وایي؟ وایي کله چې کافران رالو د برې نه او د کوز طرف نه او مدینې راګیره کړه، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، او کله چې کږې وږې شوې سترګې، یعنې دومره سخته چې د صحابه کرامو سترګې کږې وږې شوې. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، سترګې قاغې راووتې. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، او را ورسېدل زړونه مرو ته. دا معمولي سخت دی چې زړه پکې مرۍ ته رارسي. دا دې زموږ قصه واورېده او خبره ختمه شوه. الله وایي زړونه د صحابه کرامو مرو ته رارسېدلي. نو ځکه الله وایي هنالک ابتلي المؤمنون، په هغه وخت په مؤمنانو باندې ازمیښت راغلی و. وزلزلوا زلزالا شدیدا، او جړه کولی شوي وو په سختو جړه کولو سره. الله یې مخوځولي وو په دې مصیبتونو کې داسې. صحابه کرامو ته به زړه پاک ساتئ، یاره دا څنګه و منګه و، دا قیسې به نه کوئ. دا سخت حالات دي، دا په هغو تېر شوي دي. هغه قوم چې الله غوره کړی و د خپل دین دپاره او د خپل پیغمبر د خدمت دپاره، هغوی څه کمی نه دی پرېښودی. نور خو انسانانو، ملایک خو نه وو، بل مخلوق خو نه وو، انسانانو. یره پې م راتله، غم پې م راتو، خفګان پې م راتو، مرګ پې م راتو، بیماري پې م راتله. د یو بل سره خفګانونه هم شوي دي، یو بل سره اختلافات هم راغلي دي، یو بل سره وران شوي هم دي، او د یو بل سره محبتونه هم. قاعده او قانون یاد ساتئ. صحابه کرام زموږ په شان انسانانو. ما ورته باندې یره نه راځي که نه راځي؟ موږ باندې یره څنګه یره راشي؟ دا پرېږده چې ته د کافرانو لښکر ته مخامخ شي، هغه خو بیا ناشنا یره ده. صرف دا یره، صرف معمولي دنیوي مسله ورته بیان که چې هغه دنیا سره تعلق ساتي، او په دې داسې یره راشي چې دا رنګ یې تک زیړ شي او په رپېدو شي، شونډې وچې شي. او بیا چې سړی کافرانو ته مخامخ شي او داسې لښکر ته مخامخ شي،
نو زړونه صحابه کرامو ته دا پاک ساتي. اوس دا معمولي خلک نه دي دا ونې والا، دا معمولي خلک دي نه. لقد رضي الله عن المؤمنين یقینا الله راضي دی د مؤمنانو. لقد رضي الله عن المؤمنين كم مؤمنان دي إذ يبايعونك تحت الشجرة چې بیعت تا سره کړو د ونې لاندې، الله چې ته راضي کېږي او معمولي خلک دي. خو داسې حالات وکله په جنګ کې راتلو، او جنګ مثال د بوقې په شاني، کله یو طرف ته او کله بل طرف ته. ولې د احد په غزا کې په مسلمانانو باندې سخت نه راغلی، ګډوډ شوي نو. موږ وګت سیرت بیان کړی د احد د غزا. هغه جنگ چې په اوله کې مکمل د چا سره و؟ مسلمانانو سره، او په آخره کې د چا سره و؟ کافرانو سره. سره دي چې پیغمبرون د هغوی په منځ کې دا خو امتحانات دي راځي په مسلمانانو باندې. نو کله چې دا آواز وشو د عباس رضی الله عنه د طرف نه چې ای انصارو ای مهاجرین، را منډې کړې هغوی، لبیک لبیک، موږ رالو موږ رالو موږ حاضر یو. وی داسې را منډې والي چې هغه اوښانې نه ودرېدو، سورلۍ نه ودرېدو، هغو منډې وال په تیز روانو. و چې دا اواز یې واورېدو نو هغه سورلۍ نه ودرېدې، نو دغه سورلونه یې ټوپ کړو، سورلۍ یې پرېښودې او رالو دی. یو روایت کې راځي وایي داسې را منډې کړې لکه غوا چې په خپله بچي پسې را منډې وایي، داسې را منډې کړې د دغه اواز طرف ته. ولې؟ ځکه چې دې ځکه عباس رضی الله عنه د عقیدې خاوندانو ته اواز کړی، دې ځکه عباس رضی الله عنه هغه سړو ته اواز کړی دی چې هغوی د دین دپاره هر څه قربانول، د معمولي خلک نه وو. دې ځکه عباس رضی الله عنه هغه کسانو ته اواز کړی دی چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري وو. چې رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ورځئ په قوم باندې جنګ کوئ، چېرته ځئ تاسو؟ او دوی ورلو او داسې سخت جنگ شروع شو که نه، داسې سخت جنگ چې د هغې یو ناشنا داستان دی او تاریخ پروت دی د هغې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل قچره باندې بیا ناسو په سورلۍ باندې او داسې را سرې اوچت کو دی میدان ته یې کتو، وی الآن حمی الوطیس، اوس جنگ صحیح ګرم شو، اوس جنگ ګرم شو. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو چونکې داسې خاورې راواغستې او د کافرانو د مخ ته غوځار کړي. وی شاهت الوجوه، دا مخونه دی الله وران کی وی. نو یو مخم پاتې نشو، فلم یبق منهم احد الا امتلأت عیناه وفمه ترابا. هر سړي سترګو ته مشرکانو کې د هر سړي سترګو ته او خولې ته خاورې ورسېدې. داسې کېدی شي چې پیغمبر یو چونګ ټولو ته ورسوي. چا ورسولی؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. دا الله ورسول هغه ټولو ته. او چې کله دا خاورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وشیندلې نو بیا وی انهزموا ورب الکعبه، د کعبې په رب د قسمې چې دوی ته شکست میلاو شو، و دا ختم دي. او بیا الله ملائک راولېږل د مرستې دپاره. نو سورة توبه کې ډېر خواږه ایتونه دي. رب العالمین وی لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. یقینا الله ګوره تاسو سره مرسته په ډېرو ځایونو کې کړې ده. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. او د حنین په ورځ الله وی تاسو خو تعجب کې اچولی وی ډېروالي چې موږ ډېر یو. ما تیر شوي درس کې خبره ذکر کړو چې بیا پیغمبر صحابه کرامو ته څه وویل؟ پیغمبر هغه قصه ورته بیان کړه. اذ اعجبتکم کثرتکم، ډېروالي په تعجب کې واچولی. الله وی فلم تغن عنکم شیئا، هغه ډېروالي وی تاسو له هېڅ فایده در نه کړ. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله وی دا زمکه دا پراخ زمکه په تاسو را تنګه شوې وه.
او بیا تاسو شا کړه او لاړئ نو الله سی چلو کو ثم انزل الله سکینته الله د خپل طرف نه سکینت او اطمینان راولېږو په چا باندې علی رسوله وعلى المؤمنین په پیغمبر باندې د اطمینان او سکون راکوز کو په پیغمبر باندې او په مؤمنانو باندې زړونه ولا پارام کړو ملائکه راولېږل مدینه پر د آیت وی وانزل جنودا لم تروها او داسې لښکرې الله راولېږلي چې تاسو نه لیدي الله ما ملائکه هم درلېږلي چې تاسو نه لیدي وعذب الذین کفروا کافرانو ته مې سخت عذاب ورکړی نو په دې جنګ کې الله ملائکه هم رالیږلي دي ځکه یو روایت کې راځي امام ذهبي رحمه الله یو روایت راوړی عبدالرحمن چې دا یو کس دی د غلامو ام برثون سره یو زنانه سره هغې بې ازاد کړی او دی په هغه وخت کې کافر و چې کله حنین کې مسلمانانو سره مقابله کېده نو دی د کافرانو په صف کې ولاړو او دی وی کله چې د مسلمانانو او کافران یو ځای شو که نه او جنگ گرم شو وی منگ هم توری راغستی وی رالو خو وی زمنگ او د دې مسلمانانو په منځ کې نور سړي رالو چې د هغوی ښایسته ښایسته مخونه وو او د هغوی سره زموږ مقابلې وس نه کېدو دا څوک د ملایکو یو روایت کې داسې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی وی داسې اواز واورېدو د کافرانو باندې هم د اواز ولګېدو لکه یو زنځیر چې سړی راکاږي په اوسپنه باندې له پاسه نو شرنګار یې څومره زورور کوي زنځیر چې غټ زنځیري او ته په اوسپنه له پاسه راکاږي نو هغه څومره سخت او تیز اواز کوي دغه شان اواز دوی واورېدو وي د اواز د اسمان او د ځمکې په منځ کې و دغه ملایکو فهزمهم الله الله هغوی له شکست ورکړو د فایدې ده کې چې ملایکو ګورې دلته جنګ نه دی کړی ګورې او دا برته یو ناشنا خبره وکړو چې اکثر ملګرو ته به نه معلومه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نقل وی ملائکو په یو غزا کې هم جنگ نه دی کړی سوای د بدر نه د بدر په غزا کې مسلمانانو سره ملائک په صف کې ولاړو او جنگ یې کړی برابر د کافرانو سره هر چې د نورې غزاګانې دي نو په دې کې الله ملائک صرف دې دپاره رالیږلي چې د کافرانې بیرول او جنگ نه دی شوی دا ملائک چې الله راولېږل او څه مسلمانان ګرم دې میدان ته ورننوتو نو کفار په منډه باندې مجبوره شو چې دې سره زموږ مقابله نه کېږي دا خو ناشنا طریقې سره مسلمانان په موږ باندې راواپس شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ووی چې څوک د کافران پرېنهي د کوم چې تښتي دا هم راګیر کړي نو دا ووی من قتل کافرا فله سلبه چا چې کافر مردار کو نو د دې کافر سره چې کوم سامان دی دا هم د دغه سړي شو دا به دغه سړي نو ځکه ابو طلحه رضی الله عنه ابو طلحه الانصاري د ام سلیم خاون او د انس بن مالک رضی الله عنه د مور خاون ام سلیم د انس بن مالک مور ده هغه یوازې چې دی شل کسان مردار کړي دي او دغه ټولو سامان هغه ځان له اخیستی او دا لا پرې ام سلیم رضی الله عنها د انس بن مالک مور دا ډېره دینداره زنانه وه ډېره زړوره زنانه وه د دې خو ډېرې قصې مشهورې دي موږ بیانې کړي هم دي یو دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله مدینې ته راغی نو دی ول خپل زوی بوتو انس وی یا رسول الله دا انس دی په وخت د عمر څومره لس کاله دا وی زما زوی دی د قربان دی ستا ده دی به تا سره دی به ستا خدمت کوي نو داسې مور او څنګه زوی زیږولی دی داسې زامن هم د داسې مور نه پیدا کېږي داسې زامن د داسې مور نه پیدا کېږي چې کله تخم
اصیلی او چې کله تخم کی دینداری پرتی کنه نه په بچو کم دینداری او دې نادرن کیږي چې مور پلار بی دین او بچی دی دینداری دا نادرن کیږي او اکثر چې کورنۍ دینداری نو به کې چې کوم ماشومان رالویږي هغه دینداری چې کورنۍ دنیاداری تجارت او منډي دی او دنیا دا او کته او بر دا وړم دغه منډي وای زم یو سړی چې خپل بچو مېنی او دا نه غواړي چې دې هغه دنیوي منډي وای او په دنیا کې ورنه وځي دوی ته دین خي دا په دې بچو باندې رحمت او شفقت ته چې تر بچي دمکه الټه په دنیا کې ورننه باسي او الله وته نه خي پیغمبر وته نه خي دین وته نه خي هغه غریب بیا بچي غریب د مرګ پوری به دغه منډي بیا خپل بچو ته دغه طریقه وخی درې مواقع دي ما تاسو ته بیان کړو یاد به تاسو ته انس ابن مالک یو کشرورو ابو عمیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کونیت یې خو ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سره مذاق کو دغه ابو عمیر چې کله مړ شو او د ابو طلحه رضی الله عنه ډیر نازبین زوی و نو کله چې ابو طلحه کور ته راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته تللی مسیح نبوي او چې واپس کور ته راغی او زوی مړ شوی دی بیمار و مړ شوی نو دی ام سلیم ولا غسل هم ورکړی او کفن هم ورکړی داسې زنانه او به د کټ لاندې خو دی چې کله پلاری راغی ا تاسو اولنې وکړه ماشوم څنګه دی اوس پارام دی اوس خلی به ته ډوډۍ کې خو ده او خپ آرام خپ حوصلې سره به وتی ابو طلحه اسی سوال د کوم هغه سوي چې څوک د سره امانت کیدی او به د غواړي نو بری ورکول به خپکیږي او ویلي په خپکیږي او دا امانت دی نو بیا خپل زوی په باره کې د الله نه اجر واړه زوی ستا مړ شي دا شي زنانه نو د دې د قصه وګوره ملک سید مخکې سبحان الله ابو طلحه خبر وکړه ابو طلحه څو کسان وجری دي شل یوازې هغه نه په jihad کې د خزو سره په jihad کې ده دم تلیوا او ځکه دې سره راځي حدیث کې په صحیح مسلم کې دا روایت ده انس ابن مالک وی زما مور خپل مور مبارک وی چې اتخذت یوم حنین خنجرا کله چې دا حنین دی طرف ته منګ ووتو نو دا مر ووتو ځان سره یو خنجر راوړو چاکویم ځان سره راوړو ا دغه سره وو نو ابو طلحه ولیدا دی خاون ولیدا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله هذه ام سلیم معها خنجر یا رسول الله ام سلیم دا چاړه چاکویم ځان سره راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی ما هذا الخنجر ام سلیم په چاړه د سکی خنجر دی ولې راوړی وی یا رسول الله اتخذته ځان سره مې راوړی دا خبر سید راوړی مې دی ولې راوړی جنازه خو جنگ کې اسناخلی په دې طریقې سره چې هغه دی په میدان کې کر عظیم جنانه نو بیمارانو ته پټۍ لګي د خوراک بندوبست کوي د شنوري منډي وي خو په میدان کې خسړي نو تاسو له چاړه او چاکو راوړی وی یا رسول الله ان دنا مني احد من المشركين بقرت به بطنه یا رسول دین پر مې راوړی څه پته نه لګي کچرته یو مشرک څوک را نږدې کیږي نو چې خېټه ولا سیرما نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخندل په دې خبره باندې او تعجب وکړ د ام سلیم رضی الله عنها په ایمان باندې او دغه په بدرۍ باندې داسي ایمان اټو سړی چې راځم کې زمونږ د دور دغه ته نرسي کرسي وته نرسي وته ایمان شجاعت بدري وی یا رسول الله که څوک را نږدې شي چې خېټ ولا وسیره موي دا شي زنانه یو بل قصه را پیښه شوی و جابر بن عبد الله رضی الله عنهما هغه دا خبره کوي وی کله چې د حوازن قبیله رااله حوازن غټه قبیله او تیر شي درس کې خبره شوی د زبیا غیله نظم نو د دې قبیله مخې ته یو غټ پټ سړی روانو
او په یو اوخ باندې سورو تک سور اوخو مزیدار دا سړی په دې اوخ باندې سورو او په لاس کې جنډه و تک توره او دا جنډې ټومبلې وه په غشي کې یا په نیزه کې اوږده نیزه وه په هغې کې د جنډه ټومبلې د هغې په دې سر کې او دا ورسره په دې لاس کې وه او د حوازین پسې شاته را روان نو چې څوک به پسې ورغی که څوک پسې ورته وي هغه به چاړه و ډېر زورور سړی و غټ سړی و او چې کله څوک به تې شاته پاتې شو نو ده به ورته هغه جنډه اوچته کړه چې زه دلته یم نو دا خلک پسې شاته را روان و نو علي بن ابي طالب رضی الله عنه او په انصارو کې یو کس دواړه دته پټ ناست شو دا یو قصه په دغه ټیم کې راغلی و دواړو دا غوښته چې دا سړی وجل غواړي دا په دوی کې غټ سړی دی نو چې کله د تېرېدو علي رضی الله عنه ته پټ ناست شو نو هغه د اوښ په دې ورون او د پنډۍ په دې منځ کې په دې زنګون باندې په دغه ځای کې دا اوښ و په توره باندې نو هغه اوښ راولید داسې په شا کېناستو دا شا یې ولګوله چې څنګه یې دا شا لګوله هغه انصاري راغی او د دغه سړي دا پنډۍ یې په توره باندې وواله او دی راولیدو چې راولیدو هغوی پې ورلو نو دا هم یو واقعه راغلی وه چې په دې جنګ کې چې جنګ میدان ګرم شوی و په هغې کې دا واقعه راغلی وه یو بل ناشنا واقع د ابو قتاده رضی الله عنه ابو قتاده مشهور شهسوار دی د مسلمانانو مشهور شهسوار صحیحینو کې دا حدیث دی په بخاري او مسلم کې دی ابو قتاده رضی الله عنه بخپله وی زه حنین په دې غزا کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ومه او چې کله موږ د کافرانو سره مخامخ شو او مسلمانانو هغه دور راغی مخکې خو مسلمانان ګډوډ شوي وو که نه دا اوس دویم دور د چا راغی مسلمانان اولنی حمله د هغوی سخته وه خو اوس حمله د چا سخته ده مسلمانانو سخته ده نو ما یو مشرک ولیدو چې هغه یو مسلمان یې راګیر کړی دی یو مسلمان یې راګیر کړی دی او په دې مسلمان باندې زورور دی نو زه ورلم او دغه سړی مې د شا نه راګیر کو او په دې اوږه باندې یا شاته د سټ په دې طرف باندې په دیزي د تورې ګزار مې پې وکړو ډېر سخت ګزار مې پې وکړو چې هغې سره د شاته سټ جدا شو د دې اوږې نه او د دې ولي نه نو چې کله به ما دا ګزار وکړو نو هغه راغی وایي ما نه لاسونه ته وکړو فضمني ضمه وی سمې دي چې په زوره ونیوم سا د هغه نه وتو که نه وی وجدت منها ریح الموت د مرګ هغه بین ته ما ته راتو چې داسې مري او بس مرګ پرې راغی ولیدو او وی زه یې پرېښودم په دغه ټیم کې عمر بن خطاب هم ما سره میلاو شوی او منځ کې ما نه دا تپوس کو کله چې مسلمانانو باندې هغه سخت حالات راغلي او مسلمانان ګډوډ شي وی ما ته وی چې د خلکو له څه چلو شو وی ما ورته چې امر الله بس د الله فیصلې دي تقدیر کې الله لیکلي او بیا مسلمانان رالو او مسلمانان الله زور ورکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ټیم کې دا وی من قتل قتیلا له علیه بینه فله سلبه مسلمانانو کې چې څوک راولګي کافر مردار کې نو د دې کافر د سامان د دې مسلمان د پاره دی خو په شرط دی چې مسلمان سره په دې باندې گواهی چې د کافر د مردار کړی دی وی چې کله پیغمبر دا خبر وکړه وی زه پاسېدم وی مای چې څوک به زما دپاره ګواهي وکړي چا څه ونه وي حالانکې ګډ سړی د مردار کړی وی بیا زه کېناستم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دغه وی که چا څوک رالګېدلی او څوک یې مردار کړی د هغه سامان د هغه دی خو ګواه دې راول دی بیا پاسېد من یشهد لی زما دپاره به څوک ګواهي وکړي هېچا ونه کړی بیا کېناست دریم پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا خبر وکړه دیم په دریم پیر راپاسېد وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما لک یا ابا قتاده څه قیسې دې شروع کړې په مخه راپاسې څوک ګواهي کوي څوک ګواهي کوي وی ما ورته ټوله قصه بیان کړه فقصصت علیه القصه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک ګواهي کوي بیا یو سړی وروسته راپاسېد
قوم کې وکړه شاته ناست راپاڅېدو وایي صدقه یا رسول الله رښتیا وایي ما لیدلی و وسلبوا ذلك القتیل عندي او دغه کوم سړی چې دا وجلو د هغه سامان اوس ما سره شتي نو که تاسو اجازت کوئ چې زه وله ورکوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکوه ځکه چې ګواه پیش کړو چې دا سړی چا مردار کړی دا ده مردار کړی ابو قتاده رضی الله عنه ابو قتاده وایي صحابه کرام اکثر غریبانان وو او پرون ما خبره د غربت ذکر کړې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعا کې هم دا وایي چې یا الله ما غریب ژوندی ساته او غریب مې مړ کا اللهم احییني مسکینا وتوفنی مسکینا ابو قتاده رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مال دغه سامان راکو دغه سره چې کوم زغره و توره و سچ و ارسه مال راکو وی فبعت الدرع هغه زغره چې کوم هغه ما خرڅ کړه چې کله ما خرڅ کړه نو فبتعت به مخرفا فی بنی سلیمه نو په هغه پیسو باندې ما ځان له وړکې غوندې کې پټې په هغه محله کې واغستو چې هغه د بنو سلیمه محله ده دا د انصارو یو خاندان دی د بنو سلیمه او ابو قتاده په دوی کې دی ابو قتاده په دې قوم کې دی نو په هغې باندې مې ځان له وړکې غوندې کې پټې واغستو فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام دا وی د مسلمان کېدونه بعد اولنی مال دی چې ما جمع کړی بس دغه اولنی نشته ابو قتاده رضی الله عنه چې زمونږ حالات ویلي چې مونږ یې څنګه جمع کوو او څنګه په دې دنیا پسې مونږ ورپسې یو زمونږ دا منډې دي په دنیا پسې وی دا اولنی مال دی دغه پټی چې دا د واغستو هغه ما سړی وجلی وي د هغه نه چې کوم سامان اغستو هغه یې خرڅ کړو ځان له دغه پټی واغستو نو دین دم ثابته شوه د شرعي مسله ده چې هر مسلمان چې په جنگ کې مشرک په لاس ورشي او دی د مشرک مړ کي نو د ده سامان د ده اسلحه د چا ده دا به په مال غنیمت کې نه شمارلی کېږي یعنی خمس به دې نه اخیستی کېږي علما وایي ان السلب لا يخمس سلب چې کوم د دې سړي کوم اسلحه ده کوم سامان چې د سره دی دې کې به خمس نه اخیستی کېږي که دا سامان ډېر او که دا سامان کې لږ او که دا د په سخته جګړه کې اخیستی او که دا د په مختصر جګړه کې اخیستی هر څنګه چې خو سامان د ده په برخه باندې راشي سلمه ابن الاکوع رضی الله عنه دا ډېر تیز صحابي دی په جنګ کې ډېر تیز انسان ډېر زړور انسان په صحیح مسلم کې دا روایت ته سلمه وایي په خپله وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په هغه جنګ کې ومه چې کله د حوازین سره مقابله وه وایي موږ ډوډۍ ته ناستو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او په دې کې یو سړی راغی او دا سړی ښه په مزیدار اوښ باندې سورو نو دا اوښې ودرو او بیا یو پړی راویستو او په هغې باندې د اوښ وتړو بیا راغی موږ سره کېناستو موږ سره ډوډۍ مو وخوړه او یو ته یې کتو بل ته یې کتو او موږ سخت ستړي شوي او زموږ سورلۍ چې د هغه هم کمزوري شوي وي سفر یې کړی بلکې بعض خو په موږ کې پیاده راغلي وو نو هغه ډېر بیا بدحاله او بې حاله وایي دې سړي موږ سره ډوډۍ وخوړه او بیا ووتو لاړ هغه خپل اوښ پسې هغه اوښ یې کولاو کو کېنو دی پې سور شو روان شو او منډه یې کړه وایي ما ته پته ولګېده چې هو طلیعة للکفار د کافرانو جاسوس دی دا څه دی د کافرانو جاسوس دی نو یو کس په ده پسې بل شاته ولګېدو هغه هم په اوښ باندې سورو سلمه رضی الله عنه وایي زه پسې م ووتمه چې دا سړی راګېرول غواړي نو زه چې کله د دې اوښ دې پتون ته ورسېدم او دې ورون ته لږ زور مې ښه ډېر ورکو نو د اوښ چې کوم پړی واګې وي هغه مې ونیوي او په دقه شان په زوره مې کېنو وایي څنګه چې دې اوښ دا خپل زنګنان مات کړو په ځمکه کېناستو نو توره مې راوویسته او د دې سړي نه مې په یو ګوزر باندې دا سر والوځو فندره
فندر معنی نه چې سړی د خپل اوښ نه راولي، ځکه چې سر ته جدا شو، سر د تنې نه جدا شو، او بیا مو هغه اوښ هم راوستو او هغه اوښ باندې چې څه سامان و هغه ټول مې را روان کړی، دغه اسلحه او دغه چې کوم خوراک و چې څه وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې له راغی، وی ما ته وی چې چا مړ کړی سړی د اوښ ولا چا مړ کړو؟ وی ما ورته چې یا رسول الله انا وی لکه سلبه اجمع به د سامان هم ستا دی. دا جنګ داسې کله روانو، بیا په اخره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تپوس وکړو چې من يدل على رحل خالد بن الولید. خالد بن الولید نه کوي یا کوم ځای کې هما په تیر شوي درس کې خبره ذکر کړې وه، زخمی شوی او ډېر زیات زخمی شوی و. خالد بن الولید رضی الله عنه ډېر زیات زخمی شوی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذهن ته راغی من يدل على رحل خالد بن الولید. خالد بن الولید کوم ځای کې سورلۍ کوم ځای کې ده؟ اوس روانو تر دې چې کسانو ته یا رسول الله هلته ناست دي. فإذا هو قاعد مستند إلى مؤخر رحله. د خپل سورلۍ ته ډډه لګولې ده، د هغې پالنګ ته ډډه لګولې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه پسې ورغی چې ویې کتو زخمونه پې ډېر زیات وو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه زخمونو کې چوف کو، الله سبحانه وتعالی د هغې سره هغه روغ کو. دغه شان مسلمانان لږ یو ځای په ځای د کافران راګیر کړي، ځای په ځای، او دوی پټېدو. الله داسې هغه حالات څه کړو، هغه بدل کړو. او په دغه ټیم کې ډېرو هغه کسانو چې د مکې نه راغلي او ما ایمان یې لا په زړه کې مضبوط نه و، خو دغه وخت کې د ډېرو زړونو ته چې هغه ایمان ورکو شو او ایمان یې مضبوط شو. چې کله هغوی مرسته ولیده د الله، چې الله مرسته راولېږله او خپل پیغمبر یې زورور کو په دغه ډېرو کافرانو باندې، نو د ډېرو په زړونو کې چې د ایمان مضبوط شو. الله سبحانه وتعالی په دې جنګ کې کافرانو ته ناشنا شکست ورکړی دی، سم ذلیله شوي وو او مسلمانانو د هغوی د ځان سره ښځې هم راوستې وي، ماشومان هم راوستي وو، څاروي هم راویستي وو. دی ولې راویستي وو؟ چې جنگ سخ وکړي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو که نه، وی تلک غنیمت المسلمین غدا، د دوی چې سره اوسي دا زموږ غنیمت دی، سبا به موږ ته میلاویږي. مقې شانو شو، هغه هر څه چا ته پاتې شو، مسلمانانو ته پاتې شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېږدئ به یې نه ګوروئ، ځغلوئ به سم به یې ځغلوئ چې دوی ته پته ولګي چې دوی د چا سره مقابله راغلی وه. نو حوازن دوی د چې کله دا شکست میلاو شو که نه، بعض ورلو طایف طرف ته سره د هغه خپل مشر مالک ابن عوف چې هغه مسلمان شوی نه و. مالک ابن عوف څومره عمر و په دغه ټیم کې؟ 13 کاله. د دې نه بعد یو بله غزا را روانه ده، هغې ته ویل کېږي غزوه طایف. نو چې دا خبره تاسو ته یادوي چې مالک ابن عوف سره د خپل قومه کوم طرف ته تښتېدلی؟ طایف ته. نو چې دا تاسو ته یادوي هلته بیا هغوی په قلاګانو کې ځان بند کړی و. یو ډله پکې لاړه اوتاس علاقې ته. اوتاس دره ده، د دې ما وضاحت کړی تیر شوي درس کې. بعض کافران دغه درې ته ورلو، اوتاس دا دره چې کومه ده هلته پټ شوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه دوران کې یو سریه په دوی پسې ولېږله او په دې سریه باندې یو کس مشر کو، د هغه نوم دی ابو عامر الاشعري رضی الله عنه. ابو عامر الاشعري، او دا تره دی د ابو موسی الاشعري رضی الله عنه. پیژنې ابو موسی الاشعري کې یمن نه چې راغلی و، دا د هغه تره دی ابو عامر الاشعري. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کسان ټولګی جوړ کو او په هغوی باندې ابو عامر مشر کو. وی تاسو لاړ شئ او تاسو علاقې ته ورشئ، هلته چې کوم کافران پټ شوي دي چې هغه دنه پاتې نه شي. په صحیحینو کې دا روایت ته ابو موسی اشعري رضی الله عنه پخپله وایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حنین د جنګ نه فارغه شو او کافران ټول وتښتېدو او الله هغوی له هزیمت ورکو او الله وشرمول، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو عامر ولېږو، په یو لښکر باندې مشر کو او د اوتاس دې درې ته یې ولېږو. هلته درید ابن السمه د دوی مخې له ورغی. درید پېژنې که نه؟ مشورو والا. خو مشوره له چا منلې وه؟ چې منلې وه خو دغه به نه وی که لیدلی که. درید ښه پوهه سړی و، هوښیار. مه کوئ مه وځئ، او خبره برابر وه چې مه وځئ. اوس هغوی خو ووتو.
نو دا دورید بکی ختم شو او چې کم مشرکان و الله غوی له شکست ورکو. ابو موسی اشعری وایي چې په دغه ټیم کې یو کس د ابو عامر باندې د غشي گزار وکړو، خپل تره یادوي، او کم کس چې گزار وکړو نو هغه د بنو جشم خاندانو، او موږ دا خبره ذکر کړې وه چې دا قبیلې را جمع شوي وي دې جنګ کې، یو به کې بنو جشم کسان وګر، دا سړی بنو جشم کې و، جشم قبیلې کس و. د چې دا غشی راوویشتو نو دومره په زوره راوویشتو چې هغه د ابو عامر په دې پنډۍ کې دننه ورغی، وخت پاتې ووتو. نو زه په هغه پسې ورغلم او خپل تره پسې ما ورته ویل چې یا عمي، ای زما تره، من رماک، چا ویشتې؟ ابو موسی وایي ما ته اشاره وکړه چې دغه سړي ذاک قاتلي، دغه زه وجلی یم، یعنې په ما یې ګزار کړی د وجلو. وایي زه په هغه پسې ورغلم او هغه زما نه منډې کړې. ابو موسی وایي او ما د ده د ودرولو دپاره دا چغې والي چې الا تستحي، ته شرمېږې نه چې زما نه منډې وایي، ته ودرېږې نه، تا کې سړیتوب نشتی، ته سړی دی. وی ودرېدو. وایي چې څنګه ودرېدو سورلۍ نه راکوشو او موږ په یو بل باندې ګزارونه شروع کړو. الله په وایي زه زورور کړم او ما هغه سړی مردار کو چې زما په تره باندې د غشي ګزار کړی و. بیا رالم په خپل تره پسې ابو عامر پسې وي، وی ما ورته وایي چې الله هغه کس مړ کو اتا باندې چې ګزار کړی دی. وی ما ته یې وایي چې صحیح ده خو دا غشی زما نه راوباسه. فنزعته، وی ما هغه غشی راویستو، فنزع منه الماء، چې څنګه مې راویستو نو د دې سره د هغه د اخپې نه اوبه م روانې شوې، اخپې خرابه شوې وه ډېره. وی ما ته یې وایي چې ورواره زما هېڅ پته نه لګي، خو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورغلی نو فاقرئه مني السلام، زما سلام به ورته ورسې او دا به ورته ووایي چې ابو عامر وایي چې استغفر لی، زما دپاره به د الله نه بخانه وغواړي. ابو موسی اشعري وایي لږ وخت تېرېدو چې تېر شو بس چې ما کتو زما د تره نه وې ساه ووتو، هغه شهید شو. زه رالم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وي چې ورننوتم نو هغه په یو کټ کې ناست و او هغه کټ د پړو نه جوړ شوی و. داسې عجیز انسان و زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا تکبر په هغه کې نه و چې طلایي او پاسته قالینونه او تخته او کرسۍ او دا قصې نه وي، بلکې بعض روایتونو کې راځي چې کله کله به ناشنا کسان رالو، مسجد نبوي ته به راننوتو، صحابه کرام به ناست وو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورسره هم ناست وو. نو هغوی به نه پېژندو چې پیغمبر پکې کوم یو دی. یو به تپوس وکړو هغه کوم ځای کې دی چې وایي چې زه پیغمبر یم، لکه یو بدو راننوتی و، د بدوانو ناشنا قصې راغی. چې شوی هغه د عبدالمطلب هغه زوی، د نیکه نوم یې وله واغست. عبدالمطلب هغه زوی کوم ځای کې دی؟ ګوره دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عاجزي دی چې پته یې نه لګي په مجلس کې چې دا کوم ځای کې دی. یو شان د صحابه کرامو سره به ناست و. نو صحابه کرامو ته یې دغه سور سپین چې ناست دی، دا ښکلی سړی. پس یې ورغی ته د عبدالمطلب زوی هغه وایي او زه یم. ګوره په دې خبره موږ څومره خفه شو که څوک زموږ د نیکه نوم وایي، د پلاني زوی وجنو یې، زما د نیکه نوم دې واغست، زما د پلار نوم دې واغست. دا خو لا پرېږده عاجزي دې حده پورې ختمه شوې ده چې څوک د دې نوم والي په دې هم خفه کېږي. تا ولې زما نوم سره شیخ صاحب ونه وي، او تا ولې قاري صاحب ونه وي، او تا ولې پلانې ولې، او تا ولې پلانې. عاجزي ختمه شوې ده، عاجزي بلکل ختمه شوې ده. اوس د پرون نه بل ورځ د کویت یو لوی عالم د علم دریاب او غر او سلفي عالم شیخ فلاح مندکار رحمه الله هغه وفات شو. نو پرون مې د هغه بعض بیانات اورېدو. موږ ته هم د علما هله قیمتي شي چې کله دنیا نه لاړ شي. نو بیا مو له بعض بیانات اورېدو کور کې ناست وم، نو هغه بیان یې شروع کوو، نو هغه کوم چې لګیا د شیخ له دعوت ورکوو، دا علامه او مشر عالم او قرآن باندې پوه او پادي او دا ټولې خبرې صحیح وي. نو چې کله شیخ هغه ودرو منځ کې بس کوي، بس بیا چې شیخ بیان شروع کوو نو دی وی دا رور د ده نه زه خفه یم په دې القاباتو باندې. دې القاباتو له الله خپل سړي پیدا کړي دي. موږ وایي موږ واړه طالبان یو، دی ما ته اوس وایي چې دا علامه دی او دا عالم دی، زه په څه پوهېږم.
موږ خو لږ ډېر داسې علم دی بس دې ته وایي علما دې ته وایي عاجزي او چې کوم عالم داسې وایي دی عالم وي او دا کوم چې د ځان سره لګیا لیکل کوي ما تاسو ویلو کنه یو پیر ما څه وخت کې ما د یو کس سره قرآن یادو زما د قرآن استادان ډېر دي نو هغه ما سره یو فایل په هغې کې به یې لیکل چې دا دیجې نه دیجې پورې سبق واوره دومره به اورئ او دومره به نه یې د اورولی نو په هغې باندې ما خپل نوم ولیکو بیا مې دا قاري صاحب نوم ولیکو قاري پلانې زما هغه فایل کې لیکل کوو چې فایل زما د مخ له راواچو ما څه چلو شو ما قاري صاحب ولی وي دې نوم سره تا سیب نه دی لګولی قاري او زما نوم دی لیکلی سیب ولګوه ما ویل که ته سیب دومره ضروري چې تا زما مخ له ژیره واچو عجزي پکار ده د سره ورسره قاري مه لګوه مه ماته شیخ وایه مه ماته بل څه وایه بس دا نومونه القابات دي دې خپل حقدار خلک ویشتي او چې ته نه غواړې خلک به درته وایي د یاده که دا خبره چې کوم سړی عجز وي الله یې درنوي کوم سړی وایي ما ته القابات مه لګوئ خلک یې بیانوي کوم سړی وایي ما ته غټ عالم مه وایه خلک ورته وایي خو دا کوم چې شوق یې د دې ریاکارۍ الله یې ذلیله کړي مقام یې څه شي هغه راکته شي د خلکو په سترګو کې کچه ښکاره شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کټ کې ناست داسې عاجز انسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کټ کې ناست او کټ د پړو نه جوړ شوی دی ابو موسی اشعری رضی الله عنه قد اثر رمال السریر بظهر رسول الله صلی الله علیه وسلم وجنبيه ما ولیدو چې د پیغمبر په ملا کې او په دې اړخونو کې دغه هغه پټې پرتې وي د دې پړو هغه اثرات او هغه نښې پکې وي ما ورته ټوله قصه بیان کړه یا رسول الله زموږ هغه تره او زما دا قصه وي ما ته دا وایي چې پیغمبر ته وایي چې زما دپاره بخانه وغواړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوبه راوغوښتې او داسې وکړو او بیا لاس اوچت کړو نو دې ځینې دا مسلم ثابته شو چې دعا دپاره اودس کول څه دي دا ډېر غوره دي کله دعا غواړي که څه دعا خو بې اودسي په حالت کې هم غوښتی کېږي خو چې د اودس وکړو چاردام دې وکړو دا ډېره غوره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا لاسونه اوچت کړو اللهم اغفر لي عبید ابي عامر یا الله ستا بنده ابو عامر وبخا او د لاسونه دومره اوچت کړو چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ترخونو سپینوالی ولیدو او دی وی چې یا الله اجعله یوم القیامة فوق کثیر من خلقک یا الله دا ابو عامر د قیامت په ورځ په ډیرو خلکو اوچت وګرځوه وی ما ورته وی چې ولی یا رسول الله موږ ته به کوم دعا وکړو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اللهم اغفر لعبد الله ابن قیس ذنبه یا الله د عبد الله ابن قیس ګناهونه وبخښه ابو موسی نوم عبد الله ابن قیس وادخله يوم القيامة مدخلا كريما او د قیامت په ورځ د ننوتو ښایسته ځای ته ننباسه یعنی جنت ته ما د یو مولا کتاب کتو یو مقلدو هغه کتاب لیکلی و په کتاب کې دا مسله ذکر کړی و چې دا و بیان په موږ اعتراض کوي دا اهل حدیث اعتراض کوي چې لاسنیو کې لاس اوچتول نشتی نو په دې موږ سره دلیل دی نو په کتاب کې دلیل دا راوړی وی دې چې وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ابو عامر دپاره دعا وغوښتنو لاس یې اوچت کړو نو بس ثابته شوه چې لاسنیو کې لاس اوچتول څه دي جایز دي دا د کوم ځای نه د دلیل راوړی لکه نو دا دلیل د دین استدلال صحیح نه دی وجه دا ده یو خدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاسنیوي ته خو نه ناس دا خو لاسنیوي نه دا خو وصیت شوی دی دا خو د وصیت باندې عمل دی نو په دې ټیم کې لاس اوچتول دا خو جایز دي نو د کوم ځای مسله ده او د کوم ځای لپاره دلیل راوباسي د دلیل په دې باندې چې په دې مسله سره دلیل نشتی نو ځکه دا یو ځای او بل ځای راټینګوي دا یو فایده یاد ساتئ که څوک دلته دا ووایي چې وګوره پیغمبر لاس اوچت کړي ده او دعا غوښتلې ده ورته وایه د هغه وصیت کړی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم دویم دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاسنیوي له تعزیت له نه دی ورغلی
دا خو ابو موسی اشعری رضی الله عنه پسې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور کې او دا خبره ورته وکړه هغه ورته بیا دا دعا وکړه. په دې کې واقعه بل را پیښه شوې وه، قصه د سهل بن حنیف رضی الله عنه. سهل ابن حنیف، بس خلق سهل ابن حنیف وی، حنیف غلط ته، سهل ابن حنیف. امام احمد هم دا حدیث راوړی دی، نور امامان هم راوړی دی. امامه ابن سهل وی، یعنی سهل ابن حنیف رضی الله عنه زوی دا قصه کوي. وی زما پلار دغه حنین په دې غزا کې لمبل غسل کو، نو هغه چوغه چولې وه، هغه چوغه لرې کړه، وکان رجلا ابیضا، او زما پلار د رنګ نه تک سپین سړی و او ډېر ښکلی بدن الله هغه له ورکړی و، ډېر ښکلې سرمنې وله ورکړې وه. نو کله چې سهل بن حنیف لامبله او دا چوغه یې لرې کړه، نو عامر ابن ربیعه د عدي ابن کعب ورور دی په دغه ټیم کې ناست و، نو هغه ورته وکتو چې کله هغه د بدن ښکاره شو، د اوږې او ملا او خېټه د ښکاره شو او ده ورته وکتو، نو داسې وویل ما رأیتک اليوم قط، ما په خپل ژوند کې داسې ښایسته بدن نه دی لیدلی او ما په خپل ژوند کې داسې سپینه سرمن نه دی لیدلی. دا خبره او روایت کې داسې راځي، مختلف الفاظ دي. اول ته خو هغه اوبو کې ولاړو لامبلي، دا خبره کوله او سهل بن حنیف رضی الله عنه هغه په هغه اوبو کې راولید او پړلېدو په دې اوبو کې سم. خلکو خبر وکړه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو راغی او تبه پرې راغله، خو سمه تبه پرې راغله. نو بیا روایت کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې سینه باندې ووهو، چې کله یې ووهو ګزارونه یې وله ورکړو، نو هغه لږ برابر شو. تپوس وکړو چې څه کیسه ده، نو هغو ته د عامر بن ربیعه خبره وکړه. نظر الیه عامر بن ربیعه، عامر بن ربیعه ورته کتلي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامر راوغوښتی، دې خوا راشي، غوسه شو ورته. علی ما یقتل احدکم اخاه، تاسو ولې د خپل یو سړی رالیږي خپل ورور وجني؟ هلا اذا رأیت ما یعجبک برکت، یو شی چې ستا خوښ یو تا ولیدو، خو د برکت دعا ولې وغواړه کنه چې الله دې پکې برکت واچوي. بارک الله وایه، تبارک الله وایه. اذا رأى احدکم شیئا یعجبه فلیبرک، تاسو کې چې کله څوک یو شی ویني او هغه شی خوښ شي، نو د برکت دعا دې ولې غواړي. فإن العین حق، ځکه چې نظر لګېده حق دی. دی نظر شو، نظر لګېده حق دی. روایت کې راځي چې نظر انسان قبر ته رسوي او اوښ پتیلې ته رسوي. نظر ګوره سړی وجني، معمولي خبرې نه دي. او زمونږ پښتنو ته چې ووایه یاره ماشاءالله ووایه، تبارک الله ووایه، زما نظر نه لګي، زما نظر نه لګي. او چې یو شی ویني، اوه دې ګاډي ته او دې کور ته او دا بلډینګ ته به داسې ګوري، ټوپۍ به ترې ولیږي، پکول به ترې ولیږي. دا شتي زموږ په دې پښتنو کې ډېر دي، پردی حساب کوي، پردی حساب. هغه څوک چې دغه کور او د دکان مالک دی، هغه ته خپل تاریخ دومره نه دی معلوم څومره چې دوی ته معلوم دی. که ګاډی ولاړي او سامان کوزي دکان ته، دی به لرې نه داسې ګوري، دا خو سم مالک اوس. که ښایسته ګاډي کې روانې، دی به دپسې سر نه واړی شاته، کافر زوی دی. که سپینه جامه دې واچوله، دی به درته نهر ګوري. که بچي د سره وو، ښایسته ښایسته بچي دي، دی به درته ګوري. او دا د اوچت شان والا مسلمان کار نه دی. دوه کاره کوه، یو چې څه شی دې خوښ شو، نو د برکت دعا غواړه چې نظر نه شي. ماشاءالله تبارک الله وایه. دویم، هر شي ته مه ګوره، ځان نهر مه جوړوه. هر چې ګاډی تېرېږي ته ورته ګوري، بلډینګ غټ دنګ بلډینګ دی ته ورته ګوري، دکان کې ګڼه د سترګې دې راویستې دي. که څوک په لارې ته زموږ د بعضو خلکو دا رښتې په مانه به خفه کېږي نه، رښتیا خبرې به کوو.
داسې نیغ نیغ به ګوري، داسې نیغ نیغ چې ته به حیران شي لکه داسې چلې اخر. زه یو پیر ګاډي کې ناست وم او یو کس کیمره پټ کړی و په ما، خو داسې پټ کړی و لکه اکسرې پوره ویستو. به ونه شو شیشې مې کته کړم، څه خدمت نه وي، زه وګرم روان شو. څه چلې لکه ما څه خدمت ته وی کومه څه مسله ده؟ نه بس اسې څه ته وایي. یو سړي ته داسې کته، یو سړي سره به ښځه روانې، بچي به روانې او دی به پسې سر هم راواړی. داسې قسمه کارونه په دروند انسان پورې خوند نه کوي. دا د اوچت مسلمان شان دی. یو سړی روان دی، ستا پې نظر پرېوتو، ښکلی ګاډی دی ورسره، سړی ښکلی دی، بچي ښکلي دي، دکان دی مزیدار، تجارت دی، یاره الله دې پکې برکت واچوي او د الله خزانې پراخې دي. ځان لتیم وغواړه، یا الله وایي د دې کې برکت واچوه، مال هم داسې راکړه. څه خیال دی؟ نه بعض وایي یا الله مال هم راکړه خو دې نه واخله. شتي پکې داسې ورب الکعبه داسې حسد والا پکې شتي. یا الله وایي ما هم دغه شان خوار او زر ساته خو دې خوار کا. یو عمر له خوار ګرځي که پردي مالونه چې حسابوي. ځکه چا دا خبره کړې ده، وی حسد څه عدل او انصاف والا دی. حسد نه دی، ډېر انصاف والا دی. ولې انصاف والا دی؟ وی هغه څوک چې حسد کوي نو هغه پکې خراب کو، انصاف یې وکړو که نه. لکه یو کس سره زه حسد کوم نو دا حسد ما خرابوي که هغه خرابوي؟ ما به خرابوي. نو د حسد انصاف وکړو که ظلم یې وکړو؟ انصاف یې وکړو. نه دی به د شپې پروت و حساب به لګې کټ کې به راوړي د پلاني دا بیلډینګ او د چې دا میاشتې دی صبر د تنخوا څو ده 6,000 او ټیم چې بس ولګي 9,000 چې د کلي ته لیږي نو دا په 42 کې 44 کې ول ضرب ورکړه او د کافر زوی لوی شی لیږي او هغه خبې غم خوب کوي پروت دی. دنیا نه مزي واغستې، ژوند نه مزي واغستې او د پروت په دې حسابونو کې پردي حسابونه کې بڑا خپل ژوند تیروا. الله ول رزق ورکړی دی ډېر دی، وایي الله ښه ډېر ولا ورکا او موږ له مراکه یا الله وایي دې وایي. نو دا یو واقع راغلی و. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامر بن ربیعه راوغوښت، وی راشه غسل وکوي. هغه غسل وکړو، غسل یې داسې وکړو چې مخ یې وینځو، لاسونه یې وینځل او دا خپې یې وینځلې، د خپو دا ګوتې یې وینځلې او بیا هغه اوبه په یو لوښي کې واچولې. هغه اوبه بیا په سهل بن حنیف باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واړولې. نو هغې سره سهل بن حنیف الله ښه کو. نو دا بله فایده پکې شوه، طریقه دا ده چې به چا دې شک یا یو کس ووایي چې او زما د لاسه ما داسې کتلي نو بیا د هغه نه څه اثار اخیسته پکار دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ووایي څومره غنیمتونه چې دي دا راجمع کوي. نو ټول غنیمتونه راجمع کړی شو. په دې جنګ کې قیدیان چې دی 6,000 قیدیان لکه زنانه او ماشومانان. اوخان لکه ما تاسو چې غټ غنیمت تیر شوي درس کې ما ویلو هغه په دې جنګ کې مسلمانانو ته میلاو شوی دی. اوخان 3,000 اوخان او بیزې ګړي 40,000 بیزې ګړي او 4,000 د سپینو زر اوقیې وي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې باندې مسعود بن عمرو الغفاري مشر کو او وی دا مال په جعرانه علاقه کې کېدی خو دا مال تقسیم نه کو، غنیمت تقسیم نه کو. وی دا چې کله د طائف نه واپس شو نو بیا به تقسیم کو. نو دا خبره پاتې شوه. دا بیا موږ د طائف غزا چې کله ذکر کوو را روانو ورځو کې نو هلته بیا زه تاسو ته دا بیانوم انشاءالله چې دا غنیمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څه طریقه باندې تقسیم کړی دی. اخرنۍ خبره په دې جنګ کې د مسلمانانو تاوان ډېر لږ شی او ډېر تاوان هغه د کافرانو شی ډېر تاوان د هغوی شی. یعنې ته صرف د غنیمت وګورې چې کوم مسلمانانو اخیستی او ډېر کسان پکې وجلی شوي مو. مسلمانانو کې صرف 4 کسان شهیدان شوي دي په دې جنګ کې. ایمن ابن عبید او یزید ابن زمعه الاسدي او دریم سراقه ابن الحارث الانصاري او څلورم ابو عامر الاشعري رضی الله عنهم. دا اوس چې ما قصه وکړه ها زخمیان شوي پکې وو لکه عبدالله بن ابي اوفا
او خالد بن الولید رضی الله عنهما او دې نور بعض صحابه کرام هغه پکې زخمیان شیو. دا هغه مختصر سیرتو د حنین د غزا ان شاء الله پر روان درس کې به د طائف د غزا سیرت بیانو. د دینه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د طائف طرف ته مخه کړی دا. ولی هغه طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلو اول ته سی چل شي او سی چل نو شوی بیا غنیمت په ست طریقه باندې تقسیم شو. د ټولي خبرې به ان شاء الله پر روان درسونو کې کوو. الله دې موږ پوه کې په قران او حدیث باندې او الله دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کی او الله دې زموږ حشر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو سره وکي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.